السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو کم کم کسان چې رشتې نه ملاوېدو په وجه پریشان دي، که هلکان دي په دې وجه پریشان دي چې موږ ته ښه جینۍ په رشته کې نه ملاوېږي، یا جینکۍ دي په دې وجه پریشان دي چې موږ پسې ښه رشته نه راځي. نو څوک چې رشتې نه ملاوېدو په وجه پریشان دي، دغه کسان دي دا ویډیو وګوري، دې کې ورسره زه وظیفې شیر کوم. که دغه وظیفې شروع کړي که نه، نو انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره به دوی ته ښکلې ښکلې رشتې میلو شي. ټیک ته که جینکۍ دي هغه هم دا وظیفې کولی شي د خپلې رشتې ملاوېدو لپاره، او که هلکان دي هغه هم دا وظیفې کولی شي. ټیک ته ښه. نو کم کسان چې دا غواړي چې ماته د ښکلې رشته میلو شي، دوی به څه کوي؟ دغه کسان به د اشراقو په ټایم کې کله چې نور را وخیږي، نو دغه ټایم کې د 2 رکعاته نفل په دې نیت سره وکړي چې موږ ته د ښکلې رشته میلو شي. په دې نیت سره به دغه 2 رکعاته نفل وکړي چې موږ ته د ښکلې رشته میلو شي. چې څنګه 2 رکعاته نفل وکړي، سلام وګرځئ. سلام ګرځول نه بعد به 11 پیرې 11 پیرې درود شریف ووایي. چې څنګه 11 پیرې درود شریف ووایي، هغې نه بعد به 1000 پیرې یا لطیف ووایي. 1000 مرتبه یا لطیف 1000 پیرې به یا لطیف ووایي. هغې نه بعد به بیا دوباره 11 پیرې درود شریف ووایي. یې نه پس بیا دعا وکړي، انشاءالله ښکلې رشته به ورته میلو شي. بیا دا وظیفه وروي ښه 2 رکعاته نفل د اشراقو په ټایم کې وبکي په دې نیت سره چې موږ ته د ښکلې رشته میلو شي. که هلکې او که جینۍ کولی شي چې 2 رکعاته نفل یې وکړل، سلام یې وګرځولو، دې نه بعد به دې نه بعد 1000 ځلې یا لطیف دی، 1000 ځله 1000 پیرې یا لطیف دی. دې نه مخکې درود شریف 11 پیرې دی، او وروسته هم دې نه 11 پیرې درود شریف دی. دې نه بعد بیا دعا کول دي د رشتې ملاوېدو لپاره چې موږ ته یا الله تعالی ښکلې او نیک عمله رشته میلو کړي. نو انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره به 0 تر 0 دی ته ښکلې رشته میلو شي. ټیک شوه، دا یوه وظیفه شوه. ورسره دا دویمه وظیفه ده، همدغه کې سره بس جاري ساتئ، دغه کم وکئ، او ورسره دا دعا ډېره وایي. هر مانځه نه بعد 9 پیرې دا دعا وایي. په بخاري شریف کې دا دعا موجوده ده. ښه، اوس چې دا کومه دعا ویم دا په بخاري شریف کې موجوده ده. نو کومه دعا ده؟ دغه دعا به هغه ملګري وایي یا هغه خویندې به وایي چې څوک د رشتې په وجه پریشان دي چې رشته ورته نه میلاوېږي، دغه ملګري به دا دعا وایي. ښه، کومه دعا ده؟ دا دعا ده، خوښ شي ورته. دوی به دا دعا وایي: اللهم یسر لی جلیسا صالحا. بیا وایي: اللهم یسر لی جلیسا صالحا. دا دعا به 9 پیرې هر مانځه نه بعد وایي. نو انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره به دغه ملګرو ته ښکلې رشتې میلو شي. ټیک شوه، الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.